بسم الله الرحمن الرحیم. ګران دوستانو، بیا هم امید څخه کما او د HTML په دې سیریز کې د تاسو سره ما ګران دوستانو په تیرو ویډیوګانو کې منګه ولیدل منګه آرډر لیست جوړ کو ان آرډر لیست جوړ کو په اټریبیوټس هم کار کړی یو څه CSS هم پکې کار کو. نو اوس وسو کوم ګران دوستانو چې د لیست په منځ کې منګه بل لیست څنګه جوړولی شو چې هغه ته نستډ لیست وایي په انګلیسي کې. نستډ لیست منګه څنګه جوړولی شو؟ منګه داسې جوړولی شو ګران دوستانو چې د یو لیست په منځ کې بل لیست مثلا که یو ویب سایټ منګه واز کو. اوس خو ما سره ویب سایټ نشته، دلته زه تاسو ته ښودلی شم. مثلا زه په د وینډوز مینو باندې دا وینډوز ته راشم، په د باندې چې کلیک وکړم د په منځ کې دا مینو خلاص شوه. دلته وایي نسټډ لیست یا ډراپ ډاون مینو. دا منګه څنګه جوړولی شو؟ نو راځم درس ته ګران دوستانو. دا به زه ان آرډر لیست ته واړوم. ان آرډر لیست او دا اټریبیوټس په دې نه لرې کړم په دې شکل ګران دوستانو. کنټرول اس دا یو ان آرډر لیست و ګران دوستانو. ان آرډر لیست دی چې په دې کې لیست آیټم موږ سره څه دي؟ بینز دی، فلور دی، شوګر دی او رایس دی. که زه دغه فلورس ته زه یو بل لیست جوړوم نو څه به کوم چې دغه دواړو ال آی په منځ کې بل ان آرډر لیست جوړوم. مثلا انټر وبخي انټر دا ګوره دا یو ال آی ده چې لیست ده. د لیست په منځ کې زه څه شی کوم؟ بل ان آرډر لیست جوړوم. داسې لږ لرې به یې جوړ کړم چې تاسو ته ښه ښکاره شي. مثلا دلته زه ان آرډر لیست مې جوړ کړ او انټر سره دا ان آرډر لیست زه بندوم. په دې شکل ان آرډر لیست ما ګوري ګران دوستانو. دا خو یو لیست آیټم و او دا بل لیست څخه واضح شي دا هم دریم لیست. دا کوم لیست کې چې وړول دا ګوره دا دی د ده په منځ کې دا د دغه دواړه ال آی په منځ کې ما څه شی جوړ کړ؟ بل ان آرډر لیست مې جوړ کړ. اوس د ده ان آرډر لیست په منځ کې زه لیست آیټم جوړوم. دلته جوړوم ال آی لیست آیټم او لیست آیټم څنګه کلوز. دا هم لیست آیټم. مثلا په دې لیست آیټم کې زه لیکم چې ویټ فلاور یعنی د غنم اوړه wheat flour او همدغه کنټرول سی سره کاپی انټر او کنټرول وی او د بل کوم کارن فلاور. بس دا دوه دی بسې. اوس که کنټرول اس سره سیف کم، کنټرول اف سره مې سیف ک او زما دا ریفرش کما. نو اوس په لیست په مابین کې بل لیست جوړ شو. دا موږ سره د فلاور لیست و، د هغه په منځ کې څه شی وشو چې ویټ فلاور او کارن فلاور. د دغه لیست په منځ کې دا بل لیست موږ سره جوړ شو. نو اوس که زه دا CSS ته نه لرې کړم، CSS مې ډیلیټ کړ، کنټرول اس سره سیف. نو اوس که موږ ریفریش کو نو دا موږ سره یو لیست و. لیست بیا د لیست په منځ کې بل لیست موږ سره جوړ شو. دا د ویب سایټ جوړولو لپاره یو ډیره ښه طریقه ده چې د لیست په مابین کې موږ بل لیست څنګه جوړولی شو. او د ډراپ ډاون مینو وای. په همدغه شکل اوس دغه وریجو په منځ کې هم زه بل لیست جوړولی شم، یا د لوبیا په منځ کې یا د شوګر په منځ کې. مثلا د شوګر په منځ کې که ته بل لیست جوړ کړم، دلته راځم همدغه ان آرډر لیست زه کنټرول سی سره کاپی کوم او د شوګر د دواړو لیست آیټم په منځ کې زه دا پیسټ کوم په دې شکل. کنټرول وی هماغه لیست اوس
د دې ال آی په منځ کې ما جوړ کړ او دلته ورته لیکم چې مثلا وایټ شوګر او دلته ورته لیکم چې براون شوګر دا هم کنټرول اس سره سیف وم ګران دوستانو. زما دلته او اوس ګوره ګران دوستانو دا مونږه خپله یو دا په مجموعه کې دا ټول یو ان order list وو. بیا په دې ان order list په دغه list item په منځ کې څه شی شو؟ بل list. د شوګر په منځ کې بل list دته وایي ګران دوستانو nested list. اوس مونږ کولی شو ګران دوستانو چې دغه براون شوګر په منځ کې هم بل لیست جوړ کړو. په همدغه ترتیب مونږه دوه درې ډراپ ډاون مینو جوړولی شو. مثلا ګرانو دوستانو اوس ګوره که دا ټول مینو ته زه راشم دا مې کلک دا څه شو دی ډراپ ډاون مینو شو او د ده په منځ کې ګوره بله مینو. په همده شکل مونږه دا مینو پراخولی شو او د سی اس اس په ذریعه بیا دلته مونږه سټایل ورکولی شو منظمولی شو د خپل ویب سایټ دپاره. نو دا ګران دوستانو نسټډ لیست. خدای دې وکړي چې پوه شوي اوسئ، که نه یاستئ پوه شوي کوم سوال هم په ذهن کې پاتې وي نو د ویډیو لاندې ماته په کومنټس کې ماته لیکلی شئ او زه کولی د دې لپاره زه به څومره مې چې وس کړي تاسو به ځواب درکړم انشاءالله. نو دا و زمونږ عمومي ان order list چې دلته ختم شوی. بیا ورپسې دا لیست آیټم دی یو لیست آیټم، دا هم دویم لیست آیټم او د دویم لیست آیټم په منځ کې بیا یو ان ordered list چې په هغه کې هم دوه دانې لیست آیټم، دا هم دریم لیست آیټم و چې د هغه په منځ کې هم یو ان ordered list او د هغه په منځ کې بیا دوه لیست آیټم او دا هم څلورم لیست آیټم ده. د دې طریقه د ګران دوستانو په دې طریقه مونږه لیست جوړولی شو او دا لیستونه چې دي دا په ویب سایټ کې ډیر زیات کاریږي. که ویب سایټ هر کونج کې تاسو ګورئ نو یو لیست آیټم ان ordered list او یا ordered list به پروت وي. په دې طریقې سره مونږه دا لیستونه جوړولی شو. نو ګران دوستانو په بل سیریز کې به مونږ انشاءالله په لږ سی اس اس باندې کار وکړو. د سی اس اس به شروع کړو، بیا به فارم جوړ کړو، فارمونه دي مونږ سره او یو ډکی ویب سایټ به جوړ کړو. انشاءالله زما سره اوسئ په راتلونکي سیریزو دپاره او زما د ویب سایټ یوټیوب چینل هم لایک کړئ او د سهاک سی جی ټوټوریال .blogspot.com ته هم کله کله چکر لګوئ. په مخه مو ګلونه، په مخه مو